د یو افغان استاد له لوري د وطن ویلز په نوم نوی اپلیکشن جوړ شو. د دغه اپلیکشن د پیژندګلوۍ په مراسمو کې د یو شمېر پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. هغوی وویل د آنلاین کاروبار او سوداګرۍ د ودې لپاره دا ډول نوښتونه نه یوازې د ټولنې د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم دي، بلکې یو شمېر ځوانانو ته په ډېره اسانه توګه کاري فرصتونه هم رامنځته کولی شي. همدارنګه د سوداګریزو چارو په برېښنایي کولو کې د دغه نوي اپلیکشن رول ارزښتناک یاد کړ. دوی یو اپلیکیشن جوړ کړلو، البته تقریبا یو نیم کال نه په دې خوا دی په دې کې مصروف و. موږ هم دلته سروېګانې او اسسمنټونه کوله د وطن یا د افغانستان هغه کوم ضرورتونه چې هغه هم ورته ویله چې دغه ضرورتونه او دغه خبرې باید په نظر کې ونیول شي تر څو دغه اپلیکیشن یو داسې اپلیکیشن وي چې ټول هیوادوال هغه خپل ضرورتونه په اسانتیب کې حل کړی شي. په ټکنالوژي برخه کې موږ داسې د یو اپلیکیشن د پرانیستي شاهدان یاستو چې اوس تاسو پوهېږئ چې عصر د ټکنالوژي عصر دی او تجارت هم په ټکنالوژي ولاړ تجارت دی. نو د دې لارې نه کولی شو موږ تجارت ډېر په ښه توګه پر مخ ویسو، ځکه هم زموږ او تاسو وخت سپما کېږي، یعنې وخت پکې کم لګول کېږي او د دې ترڅنګ موږ کولی شو چې په ډېر اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږو. وطن ویلز اپلیکشن د انټرنیټ له لارې په وړیا توګه ډاونلوډېږي چې هر څوک کولی شي ډاونلوډ یې کړي، د ځان لپاره ځانګړی اکاونټ پکې جوړ کړي او د هر ډول نوي موډل موټرو او د هغې د پرزو پیر او پلور په اسانه توګه ترسره کړي. وطن ویلز به زه باورم چې ګڼو کورنیو ته به کار پیدا کوي، په ټکنالوژیکي برخې به اعتماد رامنځته کړي، د موټرو په مارکیټ کې به افغانستان له بېثباتۍ څخه یو اعتماد حالت ته ورسیږي. په افغانستان کې به سترې کمپنۍ د دغه شرکت او د دغه جوړښت پر اساس باندې اعتماد وکوي چې دلته اساسولۍ او نمایندګان خلاصې کړي. دغسې زموږ او تاسو پانګوال راسي، افغانان پانګونه وکړي، دې سره به انشاءالله موږ ځوانان په کار بوخت شي، ځکه ډېر ځوانان دي زموږ او تاسو په دې برخه کې لیوالتیا دې ته لري چې آنلاین کاروبار وکړي او آنلاین بازار ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو پوهېږئ امازون اوس ډېر پرمختګ کړی، نور داسې اپلیکیشنونه دي چې د نړۍ په سطحه پرمختګونه یې کړي دي او ځوانان ترې ګټه اخلي. د افغانستان راتلونکي 10 کاله 15 کاله بعد زه په دې باور یم چې هر څه به په ټکنالوژي او په انټرنیټ په آنلاین باندې شوي. ټکنالوژي چې څومره زیاتېږي انسان ته همدومره سهولت راځي. موږ باید د دې سهولت نه استفاده وکړو. څنګه استفاده کولی سو؟ همداسې استفاده کولی سو چې موږ د خپل مسلک مطابق همداسې آنلاین کاروبار شروع کړو. وطن ویلز یو نوی اپلیکیشن دی چې موږ د خلکو د اړتیاو په نظر کې نیولو سره د اپلیکیشن جوړ کړی. په دې اپلیکیشن کې د موټرو پیر او پلور، همداسې د موټرو د پرزو اخیستل، پیر او پلور ډېر په اسانه توګه افغانان ترسره کولی شي. وطن ویلز د موټرو لپاره یو عصري ډیجیټلي بازار دی چې خلک پکې کولی شي موټر وپیري او وپلوري، موټر کرایه کړي، د موټرو پرزې وپلوري او وپیري، د موټر سوداګر شورومونه او شخصي پلورونکي له پیرودونکو سره وصل کړي. دا اپلیکشن په انډرایډ پلی سټور او اپ سټور کې شته او د افغانستان لپاره ځانګړی جوړ شوی دی.